الرحیم د BS پښتو کورسونو لیکچرې روانې دي زمونږ تر اوسه پورې د فولکلور بیا په فولکلور کې مونږ د مادي نیم مادي او غیر مادي فولکلور مطالعه وکړه. دغه کورس د میډ ټرم و، اوس د فاینل ټرم دپاره باقي د کورس مطالعه جاری وي. نو په هغې کې به مونږ وایو د ولسي او شفاهي ادب پیژنګلو او د ولسي ادب د اصنافو مختصر تعارف. د فولکلور مطالعه. فولکلور هغه علم دی چې د ولسي ژوند او ادبي تاریخ د نامعلومه لرغوني دورونو سره تعلق لري. د دې علم د زده کړې مقصد دا دی چې په صدو مخکې د یوې معاشرې د خلکو د سوچ او فکر انداز سو. د قدیمي فکر هغه لرغوني اساسه چې د ټول ولس شریک میراث وي او د هغوی د ژوند ترجماني کوي، د دې لیکونکي معلوم نه وي خو به حیثیت مجموعي د هغوی ټول ژوند احاطه کوي. د هغوی تهذیب و تمدن یعنی خوراک، جامه، ناسته پاسته، طرز فکر، دودونه، دستورونه، کلي کلویغي، عقاید، طرز معاشرت او د کلیوال ژوند هغه اړخونه او روایات څرګندوي چې ګڼ اقدار لا اوس هم زموږ په کلیوال ژوند کې رواج لري او موجود دي. دا قسم ادب عام ولس تخلیق کوي، هغه ولس چې د نوي تهذیب سره یې سر و کار نه وي او د تمدني ارتقا رفتار یې سست او د قلاري وي. هغوی په دغه فولکلوري ملغلرو کې د خپل ژوند خپلو مسایلو، خپل غم ښادۍ او د خپلو ساده جذبو اظهار د خپل معاشرتي ضرورت مطابق کوي. دوی نه خو چرې د دې د خوندي کولو یعنی محفوظ کولو ضرورت محسوس کړی دی او نه یې د خوندي کولو په چل پوهوي، ځکه دا ادب تش د خلقو په حافظو کې موجود وي او سینه په سینه په خپل روایتي انداز کې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته را رسي. هغه عامي ولس چې د ادب د اصنافو په تکنیک او جوړښت پوهه نه وي، ولې بیا هم چې څه هغوی محسوسوي ویل یې غواړي او په ډاګه یې وایي. د خپل زړه د داخلي جذبې اظهار په ساده او سلیسه ژبه کې په خپل انداز کې کوي او هر کله چې په زمانو پس اوس عالمان او پوهان د دغې ملغلرو تجزیه کوي، د اوزانو او آهنګونو او اصنافو تقطیع او تحلیل یې کوي، نو دې خبرې ته حیران دي چې د لاشعور او بې علمۍ په دنیا کې د رازیږېدلو دې نغمو او سندرو خوندونه او آهنګونه څومره ملکوتي ښکلا او حسن لري. تر اوسه پورې چې دا کمې خبرې مونږ وکړې، دا مونږ ماخذ دی د ډاکټر سلما شاهین د کتاب روحي سندرې نه. پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب وایي چې فولکلور چې پښتو کې ورته شفاهي یا ولسي ادب ویلی شي او مقصد یې د یو ولس د روایاتو تجزیه کول دي، د هغوی د ژوند د معاشرتي نظام او ذهنیت اندازه لګول دي. دا د ولسي روایاتو د هغې علمي او ادبي افکارو نه بیخي بدل دی کوم چې د لویو لویو عالمانو او مفکرینو یا شاعرانو په لیک کې راوستی شي. د دې ادب د مطالعې په ذریعه د معاشرې معنوي او علمي اړخ څرګندېدی شي او روایات چې د معاشرې اډانه پرې ولاړه وي په دې کې محفوظ وي. د دې په ذریعه موږ د بیلو بیلو نسلونو د فطرت، مزاج او نسلی امتیازاتو سره اشنا کیدی شو. د پښتني ولسي یا شفاهي ادب پیژنګلو. زمونږ مین موضوع هم دا ده چې د پښتني ولسي یا شفاهي ادب پیژنګلو مونږ ستاسو سره وکړو. دلته د پښتو فولکلور نه مطلب د پښتنو فولکلور دی، یعنی پښتانه لکه د نړۍ د نورو قامونو په رنګ خپل ولسي زده کړه، پوهه او دانش لري چې د مختلفو اصنافو په صورت کې سینه په سینه د یوې اوږدې زمانې نه تر جدید دوره پورې را رسېدلي دي. پښتانه پوهان پښتو فولکلور ته ولسي ادب وایي، خو په اصل د پښتني فولکلور
د درېیمې برخې یعنی غیر مادي چې موږ ورته معنوي یا لفظي فولکلور هم وایو دغې ته ولسي ادب ویلی شي. د پښتو د ولسي ادب ریښه ډېره زړه ده. که حقیقت ته ځیر شو نو دا به ومنو چې د ولسي ادب تاریخ دومره زوړ دی څومره چې پښتانه خپله. ښکاره ده چې د لیک لوست د علم و فهم نه په زرګونو کاله وړاندې د ولسي ادب آغاز د پښتنو سره سم یوځای شوی دی او د زمان و مکان د بدلون سره سره د ولسي ادب کشتی هم د ډېرو طوفانونو او ګردابونو نه راتېره شوې ده او نن دا دی د هغه زرګونو کالو وړاندې د پښتني تهذیب و تمدن او اقدارو څېړنې او پلټنې ترې کیږي او د تیرو پښتنو د ژوند ځواک انګازې ترېنه اخذ کولی شي. په دې حواله ډاکټر سلما شاهین لیکي د پښتو دا لویه نیکمرغي ده چې دا ژبه د پخوا راسې د عام ولس او عام وګړي ژبه پاتې شوې ده. د زمانې ډېر انقلابونه تیر شوي دي، د کفر او اسلام، د مغولو او پښتنو، د سیکانو او پښتون او بیا په تیره د انګریزانو او پښتنو ترمنځ رنګ رنګ مبارزې او جنګونه معرکې شوي دي. پښتانه لکه د سپږۍ د انقلاباتو په ډېرو جرندو راتېر شوي دي، ولې بیا هم هغه د کوس پاس هغه طبقې یا داسې ډلې پکې نه دي پیدا شوي څوک چې د سنسکرتي دور هسې د علم ټیکهدارانو او د پښتون ولس د روایاتو دا سپېڅلې ژبه لا تر اوسه ځکه ژوندی ده چې دا تل د عوامو ژبه پاتې شوې ده. دغه سبب دی چې د دې نه د ولس د سماجي او معاشرتي رجحاناتو پته په ښه شان سره لګېدی شي. روحي سندرې دا محترمه وړاندې لیکي د پښتون مزاج د معلومولو دپاره د دوی د عوامي ادب مطالعه یوه اهمه ذریعه ده. د پښتو ژبې قیمتي سرمایه د دې ژبې عوامي ادب چې د ولس د زړونو ترجمان دی، د دې ژبه خالصه، ساده او سلیسه ده. په دې کې هغه ناشنا، بهرني او یا د تکلف نه ډک لغات نه وي کوم چې د ژبې خوند او رنګ بدلوي. دا د عوامو د زړه ترجمان وي او تشې د مینې، محبت یا لهو لعب خبرې نه وي، بلکې په دې کې د ژوند د هر اړخ د مسایلو پوره په بې باکۍ، سنجیدګۍ او فطري انداز کې بلا تکلفه بحث شوي وي. دا ادب د منافقت او فریبکارۍ نه پاک وي. په انتقالي بڼه موږ د پښتو ولسي ادب په درې برخو کې تقسیمولی شو: شفاهي ادب، نیم شفاهي ادب او غیر شفاهي ادب. لومبنی به راځو شفاهي ادب. شفاهي مطلب چې سینه په سینه یا حافظه په حافظه، خوله په خوله د یو نسل نه بل نسل ته کم ادب منتقل کیږي نو هغې ته شفاهي وایي او دغه شفاهي ادب ته موږ بیا په پښتو کې ولسي ادب هم وایو. نو راځئ چې زده کړو شفاهي ادب. د ولسي ادب هغه برخه چې هغه بیخي خوله په خوله او سینه په سینه په یادو د یو نسل نه بل ته منتقل شوي وي، په دې برخه کې زیاتې هغه خیالي او فرضي قصې وي چې په لیک لوست کې هیڅ ثبوت نه میلاویږي، یا د اساطیرو هغه برخه چې د مافوق الفطرت سره تړلې وي خو نه یې ثبوت وي او نه دلیل، یا د ماشومانو د لوبو هغه ویناګانې چې ماشومان یې لکه د سندرو خوندي کوي خو په لیک لوست کې وجود نه لري. متلونه، ټکونه او اړونه وغیره دا ټول د یو نه بل ته او د بل نه بل ته سینه په سینه صرف په روایاتو را رسېدلي وي، نو داسې انتقال شوي روایاتو ته شفاهي ادب ویلی شي. دویم زموږ سره دی نیم شفاهي ادب. د ولسي ادب هغه مواد یا اصناف چې څه خو په یادو لکه د شفاهي ادب منتقل شوي وي او څه د لیک لوست په لاره لکه کتابي شکل کې یا داسې څه بل دلیل او ثبوت لري چې په لیک کې راغلي وي، او په دې کې زیات تر ولسي قیسې، ولسي سندرې، ټپې، چاربیتې، امروزې او محاورې شاملې دي. یعنی داسې اصناف
او مواد چې هم په یادو او هم په لیک لوست کې د یو نسل نه بل ته منتقل شوي وي نو هغه نیم شفاهي ادب منلی او ګڼلی شي. غیر شفاهي ادب د ولسي ادب هغه برخه چې هغه بیخي صرف په لیک لوست کې منتقل شي لکه څه قیسې، ډرامې، افسانې یا د تاریخ کتابونه وغیره. داسې مواد او اصناف په غیر شفاهي ادب منلی شي. د پښتو ولسي ادب د اصنافو تعارف او تقسیم. دا زمونږ دویمه موضوع ده، د پښتو ولسي ادب د اصنافو تعارف او تقسیم. د اصنافو تعارف خو به مونږ بیا په تفصیل سره هم کوو، خو دلته اجمالا یا مختصرا د هغې ذکر کولی شي. د پښتو د ولسي ادب اصناف، جزونه یا مواد خو ګڼ شمیر دي او مونږ به په راروانو زده کړو کې دغه تفصیلا وایو هم، خو دلته یې اجمالا ذکر او تعارف کول ضروري ګڼم چې د لفظي یا معنوي فولکلور تقسیم ترې واضح شي. د پښتو ولسي ادب لفظي او معنوي برخه مونږ په دوه لویو برخو کې ویشلی شو. یو منظوم ولسي ادب او دویم منثور ولسي ادب. په منظوم پښتو ولسي ادب کې هغه ټول اصناف شامل دي چې د شعر او نظم بڼه لري، یعنی په شعر او نظم کې وي، لکه ټپه، چاربیته، منظومه قیسې، نیمکې، بدله او سندرې وغیره. دا اصناف داسې دي چې دا د نظم بڼه لري، یعنی دا په شعرونو کې ویلې شوي دي دا اصناف. په منثور پښتو ولسي ادب کې هغه ټول اصناف او مواد شامل دي کوم چې په نثر کې لیکوي یا زباني یاد وي، لکه داستانونه، قیسې، متلونه، ټوکې، ډرامې، اړونه، ټکونه، امروزې، د ماشومانو لوبې او داسې نور ډیر. دا ټول زباني په نثر صورت کې وي، په نظم صورت کې نه وي. نو داسې برخه چې هغه په د نثر په صورت کې وي مونږ به ورته منثور پښتو ولسي ادب وایو. محترم سلماشاهین لیکي چې هسې خو په فولکلور کې خبرې، متلونه، نومونه، اړونه، اللهو، د ماشومانو لوبې، کلیوالې سندرې، توهمات، رواجونه، ګډاګانې، ولسي لوبې، سازونه، دستکارۍ، فنون، کسبونه، جامه کالي، پیزار، ولسي خوراکونه وغیره هر څه راځي. خو د علم الانسا د ماهرینو دا فیصله ده چې د دنیا د هیر شوي ادب ابتدا د عوامي سندرو نه شوې ده. دغه شان د پښتو عوامي سندرو ابتدا هم د وړو وړو مصرو څخه شوې ده چې ټپه یا لنډی هم یو ابتدایي شکل دی. دا د پښتو ژبې خپل تخلیق دی. دا د پښتو د عوامي ادب لومبی، قدیم او مقبول ترین صنف دی. نو را روان لیکچر چې کوم دی هغه به مونږ د ټپې یا لنډی تعارف وایو او د هغې فني فکري جاج به تاسو ته پیش کوو. د دې زده کړې چې کومه مونږ د لیکچر په صورت کې تاسو ته کېښوه، د دې نه مونږ څه زده کړه؟ د پښتو ولسي یا شفاهي ادب په لړ کې مونږ نن زده کړه په انتقالي بڼه د ولسي ادب تقسیم. یو شفاهي ادب، دویم نیم شفاهي ادب او بل غیر شفاهي ادب. هیله لرم چې نننی لیکچر نه به دغه درې واړه زده کړې ستاسو شوي وي. را روانو لیکچرو دپاره به هم دغه لارې اختیارو چې تاسو ته په ویډیو شکل کې او بیا په آخره کې هغه د لیکچر نوټس په شکل کې دغه لیکچر تاسو ته حاصلیږي. ډیره مننه. کور مو ودان.